یو خواته بوډا سړی او بل خواته دا بوډۍ ښځه چې څنګه تاسو په سکرین باندې ګورئ دا بوډۍ ښځه چې دی نو دیم چې دی نو ځان ښه په لعنت کړی دی. السلام علیکم زما ګرانې مینهوالو، زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر یم. ملګرو زما چې کوم نننی ټاپک دی هغه به تاسو په تمنیل باندې مو کتلي او زه تاسو ته ښکاره کوم دا بوډۍ ښځه یو خواته هغه بوډا بابا دی. بوډا یو خو نه دی، اوس نن سبا ډېر زیات راغلي دي، 5-6 بوډاګان راغلي دي او هغې کې دا بوډۍ هم راغلې ده. دا بوډۍ چې دا د عمر ته وګورئ او د دې کارونو ته وګورئ، دا تاسو وګورئ دا داسې ظالمه ډانسره ده که نه، څه ووایم زه تاسو ته، د دې د عمر ته وګورئ اول تاسو. اوهوهوهو اوهوهوهو اوهو د ټوپونو ته وګورئ څنګه ټوپونه لګیا ده وهي. ظالمې و ظالمې الله پاک نو یریږه. او بل خواته ملګرو دا بوډا بابا درته ښیمه، دا هم تاسو وګورئ، دا بوډا بابا چې کوم دی دا هم تاسو وګورئ. دا بابا تاسو به پیژنئ که نه، دی چې دی نو په سوشل میډیا باندې ډېر زیات مشهور شوی دی، په ده باندې هر یو کس اواز اوچت کړی، خو د بابا سره هغه بوډۍ ښځه میلاویږي. د دی چې څه ټایم دواړو جوړ یوځای شي نو بیا به خوند وکړي، بیا به دی بوډا ته به م ویمه چې اوس بابا راشه تم ټوپونه ووهه، اخواته هغه بوډۍ ته به م ویمه بوډۍ اوس تم راشه ټوپونه ووهه. یار ځان م لعنت کړی دی. دا ټایم د ستاسو مونځ اودس کول تسبیح په لاس کې ونیسئ، تاسو الله پاک یادوئ که نه تاسو راځئ په سوشل میډیا په دې ټیک ټاکو باندې تاسو ګډاګانې به کوئ. ښه پوره ځان هم لعنت کړی دی تاسو. سپین ګیري ته دې وګوره، اخواته هغه بوډۍ چې چړه چې کومه ده سپین ویښته دې دي خپوی دې په قبر کې دې سوړنده کړي دي، خو هغې نه باوجود ته لګیا داسې ګډاګانې کې ډانسونه کې. پته نشته ته چې ځوانه وې نو تا به څه کړي وو. دا خو ته بوډۍ په دې عمر کې ته لګیا داسې کارونه کې چې ته ځوانه وه توبه تا به څه کړي وو. بس ډېر د شرم د افسوس خبره ده زموږ په دې معاشرې کې دا بوډاګان او دا بوډۍ ښځې دی ځان ښه لعنت کړی دی. نو الله پاک دې دی له د نیکۍ هدایت ورکړي، لږ شانتې چې دی چې دی نو دا کارونه پرېږدي او ښه د دین په لاره باندې راشي او خپل الله پاک دې یادوي، خپل مونځ اودس دې کوي. نو بس ملګرو زما دا میسج او دا پیغام و چې ویډیو مو خوښه شوي نو لایک یې کوئ او مخکې خپل دوستانو سره ملګرو سره شیر کړئ چې څونه زیات شیر کولی شي آیا چې هغوی ته هم دا پته ولګي چې زموږ په معاشرې کې دا کم یو ناسور پیدا شوي دی او دا لګیا دي څه کارونه کوي. نو انشاءالله ملګرو ډېر زر یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي، د هغې پورې زه تاسو نه اجازت غواړم. د لوی الله په امان، والسلام.